د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان په یو خبري غونډه کې د دغه ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیریت د بلخ ولایت په کچه د 240 میلیون سپکو او درنو وسلو په ترلاسه کولو بریالي شوي دي او په دې تړاو یې 15 کسان هم نیول شوي. د تیرو 2 میاشتو په شاوخوا کې 240 میله مختلف النوع درنې او سپکې اسلحې او مهمات په مختلفو عملیاتو کې چې په حوزو او ولسوالیو کې د عملیات ترسره شوي دي کشف او ضبط شوي دي. د دې په تړاو سره 15 کسان هم نیول شوي دي چې قضیې عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د بلخ د امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیر د غیر مسؤلو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د بشپړ امنیت او باثباته تامین په موخه به له غیر سرغړونکو سره قانوني چلن وکړي. ما د ملت نه دغه تقاضا ده او دغه مې خواهش دی چې کومې اصلحې په کور کې لرئ نو هغه که څوک یې جواز خلي د دایاک مدیریت ته دې راشي خپل جواز دې واخلي او که څوک ضرورت نه ورته لري هغه صلاح دې په خپل رضایت راوړي تسلیم دې کړي مدیریت ضد تروریزم ته او که چا سره ګیر شوی بیا هغه حق د شکایت نه لري نو هغه کشفیږي ضبط کیږي او هغه ته نیول کیږي هغه به عدلي او قضایي ارګان ته وسپارل شي. د دې قمندانۍ ویان وایي چې په دې ولایت کې د جنایي جرمونو ګراف راټیټ شوی او 160 کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. تقریبا په دې تیرو 2 میاشتو کې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت 160 کسان په مختلفو جرمونو سره نیولي دي. په ټولنه کې د بشپړ امنیت او باثباته تامین د خلکو دوامداره همکارۍ ته اړتیا لري او لازمه ده چې باید هیوادوال د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.